مرکرو دا پنځم شپږم کال چې ما سره دا ظلم زیاتی کېږي خو زه د خدای پاک نه زه ستاسو نه انصاف غواړم ما ټول عمر ما بند کړی ما په عزت باندې کړی دی ما په بې عزتۍ باندې ما نه دی کړی ما ته دمکي میلاویږي یو مراد شو بل د مراد رور دی منصف و د نادي خاوند و بل مسعود دی او بل ورسره دوه درې کسان نور دي وایي زه به دله په مخ باندې تیزاب واړم وایي ستا څوک دی چې زما نه تپوس به ستا وکړي زه د خدای پاک نه زه ستاسو نه زه سپورټ غواړم زه د حکومت نه دا اپیل کوم چې ما دا 14 کاله ما فن وکړو ما په غلطه باندې ما دا فن نه دی کړی ما په صحیح باندې ما دا فن کړی دی ما ټول عمر ما پیسه ګټلې ده ما په عزت باندې ګټلې ده خو چې دی نو ما وله 100 روپۍ ورکړي ما 15 لکه روپۍ وله ورکړي دي که ما 10 لکه ما 10 لکه ورکړي دي ما وله پیسې ورکړي دي هغه په چینکو باندې ولزولې دي پهله خو سنبل و د کیرن خور و د هغې سره یې کال یو نیم کال تعلق و د هغې سره یې د واده خبره روانه وه یو ورور ورته مې وي چې وایي که دا پرېږده بل ورور ورته مې وي چې وایي که دا یې پرېږده خو ما خپله زندګي تېروله تاسو ته به یا پته یا به تاسو ته پته نه وي زما یو وړه لور ده خو ما یې زه د هغې د سترګو دپاره ما یې زه وخت تېروم خو مراد په اخره کې ډېره ناجایزه راواغسته مال زما دی ګټه وټه زما ده په 22 لک روپو په ګاډي کې زما د لاسه ګرځي ښه کپړه ښه پیزار زما د لاسه اچوي او دغه شانتې په هغې کې زما دا حالات دی کله په یوې جینۍ باندې مینېږي کله په بلې جینۍ باندې مینېږي زه د خدای لپاره زه تاسو ته دا منت کوم زه تاسو ته دا زاري کوم چې کومه لار چې چلو شو زما دا کسان غل دي یو منصف دی یو مسعود دی یو مراد دی او یو 2-3 کسان ورسره نور ملګري دي چې زه به د مور کور ختم کړم زه به تا ختمه کړمه خو ما ته یې بېګا پانسي اچولې وه زه خدای پاک د مرګه بچ کړې یم ملګرو که څوک هم په ما باندې خفه کېږي نو په ما باندې رحم وکړئ دې ځان ته ډېر زیات لوی بدماش وایي